مسافر د کم وطن سرسایه به ورکوي. مسافر زمونږ ډیر مسلمانان ورونه هغه په دوبۍ کې دي یا په اماراتو کې دي یا په سعودي عرب کې دي یا په نور خلیجي ملکونو کې دي یا په یورپ کې دي، امریکا کې دي، لندن کې دي، فرانس کې دي، په دې ملکونو کې پراته دي. اوس د اغازي سرسایه د اغازي حساب چې ولګي او دلته راولېږي زرګونه روپۍ ته جوړېږي. زرګونه د بعضې وطنونو لکه یوروپ په کم ملک کې ده یا ډالر دی یا په کویت کې درهم دی یا په سعودي عرب کې ریال دی، نو دلته تقریبا ډېرې پیسې جوړې شي. نو دا مسافر ورونه دوی د ځان په خبره باندې پوه کړي. کوم ورونه چې سره د فیملینو بچو اهل و عیال مسافر دي او کورنۍ ورسره ده، نو دی چې څومره کسه دی، که 10 کسه دی که 15 دی، د اغازي حساب به ولګئ چې د 2 کیلو وړه هلته په څو دي، 2 کیلو 400 ګرامه. د اغازي د وړو حساب به ولګئ چې 100 روپۍ جوړېدلې د یو کس دا ټولې به راغونډې کړي او هلته به په غریبانانو تقسیم کړي. هلته غریبانان نشته دی، نو دلته به ټلیفون وکړي چې فلان کې خانه حواله مې وکړله یا په اکاونټ مې در ولېږلې او دومره دومره پیسې فلان کې غریب ته ورکه. کله ورکه د اختر په شپې ورکه، مخکې مه ورکوه، یا یو ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکه. هغه ورونه چې فیملین دلته دي، بچي او اهل عیال دلته دي او دی صرف یوازې مسافر دی، نو زما دغه مسافر رور چې یوازې دی به د خپل ځان سرسایه د هغه ملک په حساب د هغه کرنسۍ مطابق ورکړي چې چېرته دی مسافر دی، او بچي او اهل چې په کم وطن کې دي، که پاکستان دی که افغانستان دی، هغوی به د خپل وطن حساب ولګوي. ځکه په کور کې به خامخا یو زوی وي، ورور به وي، ښځه به وي، او دومره څه ناڅه پیسې به په کور کې پرتې وي. هغوی ته به ووایي چې تاسو سرسایه ورکئ، یا به ورته دی راولېږي چې پیسې مې در ولېږلې او وطن کې حساب وکئ، د 2 کیلو 400 ګرامه د دې حساب ولګوئ. دغه ترتیب دی چې څوک په کم ځای دیرو په مقه ځای سرسایه به ورکوي د هغه کرنسۍ مطابق.